ولسمشر غني د لوړپوړي پلاوي په مشري ننګرهار ته تللی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشري څو شېبې وړاندې د ننګرهار ولایت د عمومي امنیت د ارزونې پر موخه مرکز جلال آباد ښار ته رسېدلی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې ولسمشر غني نن سهار جلال آباد ښار ته راورسېد چې دلته به د عمومي امنیت ارزونې پر موخه بېلابېلې ناستې وکړي او هم به د ننګرهار ولس سره په یوې سترې غونډې کې ګډون وکړي. ارګ هم د ولسمشر غني د دې ناڅاپي سفر په اړه خبر ورکړی دی چې نوموړي به نن د ملکي او نظامي مسؤلینو سره غونډې ترڅنګ د یاد ولایت مشرانو او نورو بېلابېلو اقشارو او استازو سره هم کتنې وکړي. ولایتي چارواکي وایي د ولسمشر غني دغه سفر ته دوی په بشپړ توګه تیاری نیولی دی چې د ورځې په اوږدو کې به بېلابېلې پلان شوي ناستې هم ترسره کړي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي دا چې په دې ولایت کې د نیالګیو کښېنولو موسم هم دی، نو په دې ترتیب به ولسمشر غني هم د نیالګیو کښېنولو د پیلېدو پر موخه په خپل لاس نیالګي کښېنوي. د هغه پر وینا د دې کار موخه دا ده څو ولسونه په خپل سیمو کې د نیالګیو کښېنولو ته دوام ورکړي څو د ننګرهار د آبادۍ سبب وګرځي. داسې هم ویل کېږي چې ښایي ولسمشر غني ننګرهار ولایت ته د سفر په لړ کې د دې ولایت والي شاه محمود میاخیل هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وستایي. ولسمشر غني د والي شاه محمود میاخیل هغه هڅې ستایلې دي چې په ننګرهار ولایت کې د افغانیو دودول عام کړي او پاکستاني کالدارې یې نورې له منځه وړي. د ولسمشر غني د راتګ سره سم ښار ته د تګ راتګ لارې تړل شوي دي چې خلک یې خورا له سختو ستونزو سره مخ کړي دي او وایي چې دوی نن د پوهنتونونو او ښوونځیو بیرته راګرځېدلي دي. خلک نیوکې کوي چې ننګرهار ولایت ته هر ځل ولسمشر غني په راتګ سره سم د ښار په شمول ولسوالیو هغه لوی لارې هم تړل کېږي چې د جلال آباد ښار سره تړل شوي دي. ولسمشر غني تیر کال 2019 کال په وروستیو کې د نومبر میاشت په 19 نیټه هم ننګرهار ته راغلی و چې د خپل سفر پر مهال له ننګرهاریانو سره ډېرې ژمنې وکړې. ننګرهاریان وایي چې ولسمشر غني له لوري ورسره ډېرې ژمنې شوي دي خو یو شمېر مهمې او د اړتیا وړ یې لا هم نه دي پوره شوي او دا ځل هیله لري چې ولسمشر غني یې غږ واوري او کړي ژمنې عملي کړي. خو په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د ژمنو له مخې په ننګرهار کې یو شمېر پروژې هم پرانیستل شوي دي چې د هغې په لړ کې د ښوونځیو او جوماتونو د جوړولو ترڅنګ نورې په لسګونو پروژې هم پیل او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. ډېر مننه چې ویډیو مو سره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلی ویډیو